کونړ کې قومي مشران د اسلامي امارت د دکډوالو چارو وزیر مولوي خیلیل الرحمن په شهادت خواشیني څرګندوي او پر هغه یې ترسره کړی برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. قومي مشرانو مولوي خیلیل الرحمن حقاني د تیرو 4 لسیزو په اوږدو کې د 2 بېلابېلو نړیوالو اشغالګرو پر وړاندې د جهادي مبارزې سرلارې بللې او په داسې حساسو شرایطو کې یې د نوموړي شهادت لویه ضایع بللې ده. خیلیل الرحمن حقاني یو د جهادي څورو نه یو مخوره څیره وه. دا یو جهادي شخصیت و. د ده مړینه افغانستان دپاره نه بلکې د ټول اسلام دپاره لویه ضایع ده. دا یو ډېر کرغېړن عمل تکرار شوی. زه د دې عمل بیخي په کلکه غندنه کوم. دا د افغانستان دپاره یو جهادي څیره وه. مشر و، سپین ږیری و، عالم و، مهاجر و. او د دغه د امرینه موږ زه نه بلکې ټول کونړیان یې غندي او دا د افغانستان د ولس دپاره یوه ضایع بولم او چا چې دا عمل کړی دی دغه عمل یې غندو. بل پلو کونړ ولایتي چارواکي وايي د اسلامي امارت دښمنان نشي کولی چې په دې ډول ناځوان مردانه بریدونو د اسلامي امارت لیکې کمزوري کړي. منګه یقینا چې دغسې د یو جهادي شخصیت د شهادت په راپمنځته کېدلو باندې د کونړ ولایت ټول ولسونه خفګان څرګندوي او د هغو کورنۍ ته تسلیت ورکوي. د شهادتونو په وجه باندې د امارت په مخ کې څوک نه خنډ جوړولی شي نه جوړ شوی دی. موږ ټولې دنیا ته دا خبر ورکوو چې په شهادتونو باندې زموږ نظام ته څوک سقوط نشي ورکولی او دا اسلامي نظام به انشاءالله د دغسې شهادتونو سره مخ په وړاندې ځي. د یادونې ده د دغه جهادي څیرې په شهادت د نړۍ او هېواد په کچه بېلابېلو سیاسي او علمي څیرو خواشیني څرګنده کړې او دغه برید یې غندلی دی.